الله وروره ډېره زیاته مننه، قدرمن شئ، خدای مو ژوندي لره، سرلوړي اوسئ. دا چې میډیا کې قسمه قسم انګازې او اوازې او خاص کر د ما د مرګ په رابطه شوي وو، نو کور چې راغلم زه خو ټویټر او دا شیونه مې بند وو، چارج هم پکې نه و. نو کله چې مورکۍ زه غېږ کې ونیولم پوه نه شولم چې څنګه ده، ښه ده چې ژوندی راغلی او ښه ده چې ژوندی راغلی. بېګا شپه هم اوس مېلمنو ته راسم هم دروازې خواته مې یا وړوکی زوی لږ یا خپله راسي، نو هغه باور او هغه مار څه له لاسه ورکړی ده. همدا تسلي ورکړو پوښتنه کې جرم ما تللی یم مېلمستیا ته، خو افغانان واښه نه خوري، ټول هر څه باندې پوهېږي او زه هم په خپل جرم باندې نه یم خبر، خو مشکلات ستونزې وې. دا چې زه زنداني نه وم، ما ته ښه ډوډۍ راکول کېدله، ښه ځای مې و، ښه اطاق مې و، خو امر دا و چې کوشش مې کوه چې بازار ته لاړ شم. په هغه ماښام باندې نو د امنیتي مسؤلینو لخوا وویل شو چې ته اجازه نه لرې. هماغه شېبې نه بس تر اوسه پورې چې راتلم کور ته، فکر مې دا و، سوچ مې دا و او خپل رب ته مې ژړل په دې چې پروردګاره بیا به چا کوم تور را باندې لګولی، بیا به کوم بهتان کوم تهمت وي. همدغه تشویشو کې بالاخره نو حقیقت هغه شی نه و، نه کوم تور و، نه کوم هغه و، نه کوم بل شی. افغانستان دا زموږ ملک دی، زموږ هېواد ده، کړاوونه مشکلات دا شی به وي، خو یو شی زه درته وایم چې الله نه همیش غوښتنه دا کړې ده چې خدایه که دغه زما وجود زما ژوند د ملت په خیر نه وي، پروردګاره ما نه دا ژوند واخلې او کم از کم ژوند نه رانه اخلې، په سترګو مې مړونکې او په غوږو مې کوڼکې، په ژبه مې ګونګی کې چې نه څه واورم، نه څه ووینم او نه څه وویل شم. بس دغه دعا مې کړې ده او الله پاک ته مې خپل ټول مشکلات وړاندې کړي دي. نو د افغانانو د تسلۍ دپاره دا خبره کوم چې زه نه مجرم یم، نه مجرم وم، نه مې کوم جرم کړی ده او قضایي ارګانونه ټولو ته د ما دروازه، د ما ادرس خلاص ده، له هېواد نه بهر نه یم. هره لحظه کولی شي چې ولچک او زولنه مې کړي، قاضي مخې ته مې کېنوي او په ما جرم ثابت کړي. اول دغه قانون د اسلامي اول په ما تطبیق کړي چې تر څو نور دپاره د عبرت سزا وګرځي. نو ځینې اسلام پال ورونه واقعا چې ومې د دوی نشرات هله راغی، هله مېلمه ده، هله دا شو، کوشش وکړئ چې معلومات نه لرئ هېڅ مه وایئ. ما نه زیات چا کوشش نه ده کړی. دردونکی زما دپاره د هماغه زما د څنګ د ملګري خبرې وې چې راغی لاړه، مېلمه ده او فلان ده او بندي ده او مړ سو، دا سو هغه سو. مونږ خو کله هم داسې چا پسې بې بنسټه بې بندوباره غلطې خبرې نه دي کړي، نه هم په خوله راتله او د حق مبارزه مو کړې ده. نو له دې وروسته غواړم چې الله نه مې همدا یوه غوښتنه ده چې یا مې په غوږو کوڼ شي او په سترګو ړوند شم او په ژبه ګونګی شم چې هېڅ وانه ورم او هېڅ د ویلو ونه لرم او چې هر څه وبڼېږم څوک مې په خبره باندې پوه نه شي. نو په افغانستان کې همدغسې یو څه پرمختګ سبب هم ګرځي او الله مو عزتمن لري. ما څه درلوده په دې خبرو چې ما د ورځې 800,000 ډالره ګټل. 40 کسانو ما سره کار کو، خاص د الله په خاطر مې هر څه په داو لګولي. هېڅ چا نه بیا هم امتیاز نه غواړم، بیا هم نه غواړم، بیا هم نه غواړم. د امتیاز غوښتلو سړی نه یم. زه له خپل رب سره معامله کوم، هغه رب چې کن فیکون د هر څه په سکندونو کې ختمولی شي، ما له همغه سره معامله کړې. ما له خپل هغه پیغمبر سره تجارت کړی ده چې تر هغه پورې دی د امتي چغې وایي تر څو ټول امتیان له جهنم نه نه وي وتلي. زما اوس هم همدا عقیده ده، ما ته رزق، ما ته عزت فعال غړی و. په تیر نږدې وخت کې 2 ځلې پرله پسې ونیول شو. دا ځل له راخلاصېدلو څخه وروسته یې په لومړي ځل لپاره وضاحت ورکړ. هغه لومړی پر خپل ټویټر اکاونټ څو پرله پسې ټویټونه وکړل. هغه د دغه ټویټونو څخه معلومېدل چې ښاغلی جنرال موبین ډېر ګیلهمن ده، خو تر ټولو دردونکې کیسه د هغه د مور ده چې جنرال موبین پر خپله ټویټر پاڼه ټویټ کړې ده. هغه چا چې د جنرال موبین د وژل کېدو اوازه خپره کړې وه، د جنرال موبین مور یې ډېره ځورولې وه. ښاغلي جنرال موبین پر خپل ټویټر پاڼه ټویټ کې ویلي
زما د مرګ اوازه مو ولې خپره کړې؟ زما په مورجانې خو مو مرګ تیر کړی. سر یې په زنګون راته ایښی او ژاړي. ولې ظالمانو؟ هر 10 دقیقې بعد مې ښکل کړي، راته وایي شکر چې ژوندی. ما ورته وویل تا ته مې ورور ونه ویل چې ژوندی دی؟ هغې راته وویل زه نور ستاسو په خبرو باور نه کوم. تا هم راته ویلي چې ورور دې بندي و چې هیڅ خبره هم نه ده. بیا چې زخمی شو تا ویل هیڅ خبره نه ده. بیا بندي شو تا ویل هیڅ خبره هم نشته. اوس چې میلمنو ته هم ورځم د حجرې تر دروازې په دغه یخ کې ناسته وي، بیا یې لاسونه ښکل کړم چې راځه مورجانې یخ ته. همدارنګه ښاغلي جنرال مبین په یو بل ټویټ کې ویلي کاش له فتحې مخکې مړ وای، نن به هر چا راباندې تجربې نه کولې. په یو جلا ټویټ کې ښاغلي جنرال مبین لیکلي مورجانې ته هیڅ جواب نه لرم، نو ملت ته به څه ووایم؟ دا یوه خبره کوي ولې او ولې. خو دا چې جنرال مبین ولې او څنګه نیول شوی و، په دې اړه جنرال مبین ډېر وضاحت نه ده ورکړی. یوازې یې دومره ویلي چې دا په داسې ځای کې و چې میلمه و او د ده ډېر قدر او عزت کېده، هر ډول خواړه ورته راوړل کېده. خو کله چې ده اراده وکړه چې د بازار چکر ووهي، د امنیتي ساتونکو لخوا ورته وویل شو چې اجازه نشته چې بهر ووځي. همدارنګه جنرال مبین له خپلو هغو نږدې ملګرو څخه ګیله کوي چې ولې یې د ده د بندي کېدو او نیول کېدو په اړه غلط معلومات خپاره کړي دي او هغه څه یې ویلي چې دوی ته روښانه نه وو. د ښاغلي جنرال مبین دغه خبرې چې د ده د نیول کېدو څخه وروسته په لومړي ځل په یو ټویټر سپیس کې کړي دي، له خبرو څخه یې معلومیږي چې ښاغلی جنرال مبین ډېر ګیلهمن ده. همدارنګه په یو جلا پوسټ کې ښاغلي جنرال مبین دا ویلي چې اوس ناروغ ده او په وخت سره به د دې پیښې په اړه په مکمل ډول وضاحت ورکړي چې څه ډول او ولې نیول شوی. خو یوه خبره چې ښاغلی جنرال مبین یې په ټینګار سره کوي، وایي چې د هیڅ کوم جرم په مقابل کې نه ده نیول شوی او دا تر اوسه نه ده پوه چې ولې او په کوم جرم دا نیول شوی ده. ښاغلی جنرال مبین وایي خلک ورڅخه بار بار دا پوښتنه کوي چې ولې یې نیولی ده، خو ان ده ته هم خپله دا پته نشته چې ولې او په څه جرم نیول شوی و. همدارنګه ښاغلی جنرال مبین د خپل کار په اړه وایي چې د اسلامي امارت او خاص الله تعالی د رضا لپاره یې خپل کار قربان کړل. د ان د ورځې 800 تر 1000 ډالر ګټل، 40 نفره یې مزدورانو ورسره، خو دغه هر څه یې د الله تعالی د رضا لپاره قرباني کړل. ښاغلي جنرال مبین اسلامي امارت ته هغه خدمتونه کړي چې په داسې وخت کې به لایف راتلل چې نورو په هغه وخت کې خپل مخونه نشو ښکاره کولی. ښاغلی جنرال مبین په ښکاره مخ د اسلامي امارت په ملاتړ په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګند شو او هغه څوک چې د اسلامي امارت پر وړاندې تبلیغاتي جنګ چلو د هغوی مخه یې ونیوله او هغوی ټول لاجوابه کړل. خو یو شی چې ښاغلی جنرال مبین په خپلو دغه خبرو کې وایي چې دا د بندي په توګه نه و بول شوی، بلکې داسې ساتل شوی و چې هر څه ورته برابر و. هغه کوټه یا هغه ماحول چې دا پکې و هغه هم برابر و او ده ته هر ډول خواړه رسول کېدل. خو کله چې دا نیت وکړ چې بازار ته ووځي، د امنیتي ځواکونو لخوا ورته دا وویل شو چې ګنې اجازه نه لري. داسې ګمان کېږي چې ښاغلی جنرال مبین د هغه توندو خبرو پر وړاندې چې مولانا فضل الرحمن په اړه یې کړي وي نیول شوی و. خو ښاغلی جنرال مبین چې تیر ځل نیول شوی و، کله چې بیرته راخوشي شو په دې اړه یې وویل چې نظام هیڅوک هم په دې جرم نه نیسي چې ولې یې د پاکستان پر وړاندې خبرې کړي دي او د هغوی په ضد یې تونده ژبه کارولې. ښاغلي جنرال مبین همدا ډول ویلي چې دا هیڅ جرم هم نه ده کړی او نه په تر اوسه په دې پوه ده چې دا په کوم جرم او ولې نیول شوی و. هغه په یو ټویټ کې سخته ګیله کړې او دا یې ویلي دي مجرم نه یم، دا مې تیر شوي خدمت سزا ده، زه له هیچا هم ګیله نه کړم، رب ته ژاړم، دا منزل اسانه نه ده، سختي غواړي.